ملګرو ملتونو کې د قطر دایمي استازي د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیال سره خبرو کې د دوحې درېیمه ناستې له مثبتې انګیزې په استفادې د دې پروسې څلورمه غونډه په جوړېدو ټینګار کړی. خو وړاندې د اسلامي امارت ویان د دوحې درېیمه غونډه د لاسته راوړنو ډکه بللې وه. د دې څلورمې راتلونکې غونډه د افغانستان او نړۍ پر اړیکو به څه اغیز وکړي؟ نن د خپلو درو قدرمنو میلمنو سره په نننۍ سپیناوي کې ورسره بحث کوو. هر یو ښاغلی عزیز مارج پخوانی ډیپلومات او بل ډیر قدرمن میلمه مو ښاغلی شان باچا سادات په ننګرهار ولایت کې د شینوارو قومي شورا مشر او بل ډیر قدرمن میلمه مو ښاغلی شاپور خان حسنزی په تیر جمهوري نظام کې د تفتیش کمیسیون رئیس په ولسي جرګه کې. تاسو درو واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم، درنو لیدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. ښاغلی مارج لومړی تاسو ته راځو، د افغانستان په اړه د دوحې څلورمه غونډه یعنې څه؟ مننه. زه لومړی تاسو تخنیکي همکارانو ته ډېرو درنو میلمنو ته لیدونکو اورېدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. وعلیکم سلام. ګوره دا غونډې سلسله دوام دی. دا څنګه چې ویل کېږي څلورمه غونډه. بله. درېیمه غونډه کې هم دا پرېکړه سوې وه. درېیمه غونډه وه چې یو کال مخکې په نومبر کې د 2023 کال کې سنري غلو هغه استازی چې افغانستان په هکله باندې ټاکل سوی و، ده ته یو دنده ورکړه چې دی یو ګزارش جوړ کړي، هغه وروسته له څېړنو نه د هغه ګزارش یا راپور به په نومبر کې باید انتیګومتریس ته منشي د سازمان ته وړاندې کوو او دې منشي د خطرنامې د فرمان په ترڅ کې دا وړاندې کړ د ملګرو ملتونو غونډې ته. د غونډه کې بیا داسې درېیمه غونډه د ملګرو ملتونو په مشرۍ جوړه شوه. که څه هم د غونډې په اول کې ابتدا کې داسې خبرې وې د اصول له مخې نه امارت اسلامي برحقه وه چې دا د غونډې اجنډا باید کله چې دوه هېوادو یا دوه ډلو یا دوه کسانو منځ کې یو بحث موضوع وي، اجنډا دوی په مشترکه ډول باندې جوړوي دواړه. کله چې دا اجنډا جوړه کړي بیا ځي د میز تر شا یا میزو ته چې کښېني، هر څوک له خپلې موسیقۍ نه دفاع کوي. په هغه وخت کې ملګرو ملتو یا دغه چارواکو چې دا دوی غونډه جوړوله اجنډا یې له امارت اسلامي سره شریکه کړې نه وه. دوی اجنډا ورته راوړل، ورته واوروله او دوی دعوت کړه دا بیا د ډیپلوماتیک الفاظو یا ډیپلوماتیک اصولو پر بنیاد باندې یا تعامل پر بنیاد یو احضار معنا لري چې ته به احضار کړی راسه کېده. نو بنام امارت دفاع وکړه له تګ نه ګډون نه. خو په وروستۍ کې چې کله دوی ته قناعت ورکړل سه او بیا هم اجنډا ورسره شریکه شوله، په اجنډا کې دوی خواستې ومنل شولې. بیا ذبیح الله مجاهد ته بلنه ورکړله او دې غونډې ته په دې غونډه کې بیا نو گزارش راپور وړاندې څه که څه هم په راپور باندې ملاحظات موجود وه په دوه لحاظه. یو دا راپور باید مستقیما مکمل د افغانستان له کوډ کوډ هرې سیمې نه باید جوړ شوی وای، نه دا چې له مخالفینو جبهې څه رقمي و څه رقمي هغه شر او فساد د مفسدینو غرو نظریاتو نه. خو په هر صورت 40 مملکتونه پکې یاد شوي وو چې له دوی سره باید خبرې سوی خبرې کړې وې، څلو غرو سفرونه کړي وو. نو یو جامع راپور ورته په دې ویل کېده چې یو حقوقي اعتبار یې په نړیواله کچه پیدا کړی او په دې بحث وشو. په بحث کې دوی وړاندیزونه وکړل، متاسفانه کوم خاص اقدام یې ونه سو کړی، ویې نه کړ. اما دغه په سلسله کې په غونډه کې یاده شوه چې وروستۍ ناستې به هم موجود وي. اوس هم زه وایم چې دا څلورمه ناستې نه وروسته به پنځمه شپږمه هم کېږي. خو د دې ناستې اغېز او ګټه دا ده چې په نومبر میاشت کې چې دا سبا ته پیل کېږي د امریکا ټاکنې هم په همدې میاشت کې ترسره کېږي او نړیوالو پاملرنه هم افغانستان ته زیاته کېږي. کېدای شي دغه غونډه مخکې له ټاکنې او وروسته ټاکنه وشي. خو دا چې په امریکا کې ټاکنې کېږي هغې کې کوم د امریکا په بهرني پالیسي سیاست کې تغییر نه راولي، ځکه هغه FCR جوړه کړې پالیسي ده بهرنۍ که هر څوک رئیس جمهور یې واره کړله کابینه یي که جمهوریت دی که ډیموکرات دی دې کې کومه اغېزه نه کوي، دوی مجبور دي چې هغه محتوي شي. خو بیا هم زیاته مننه نړۍ ته پاملرنه دې خواته کېدل ځکه زیات پام اوکراین او خاورې میانه یا منځني ختیځ ته و اوس دې خواته راکېږي. دلته اوس خبره دې کړه چې دې غونډه کې
اغېزه د خپله د امارت څومره ده پر همدې سیاست نه څومره ګټه پورته کېږي آیا دا اجنډا پر همدې مسایلو به وروسته بحث کوو راګرځو بېرته مارج صاحب تاسو ته لري تیاری ورته لري ستراتیژي ورته جوړوي که نه ځکه موږ هم باید دې ګډ فرصت نه باید استفاده وکړو د ملي ګټو بلې زیاته مننه کوم بلې خو یوه خبره وروستۍ خبره بخښنه غواړم موږ افغانستان تاریخ له شاه شجاع او رنجیت سنګ له وخته دا تجربه کړې ده چې هره غونډه بهر د افغانستان له خاورې بهر که د راولپنډۍ غونډې وې که د موقت حکومتونه د مجاهدینو وه که د ژینوا توافقات وه که د بل وه که هر څه وه دا افغانستان ته فایده نه ده کړې ملګرو ملتونو سازمان صحیح ده چې یو قوي حقوقي با اعتباره سازمان ده اما اغېز و اثر دی غربي او د زبرځواک هېوادو لاندې ده ځکه هغوی پالیسي زیاته مننه کوم قطر سمه ده چې یو اغېزه په افغانستان لري د افغانستان ستونزې یا تړونونه هر څه هلته کېږي طالبان سیاسي دفتر د سیاسي استازولۍ تر څنګه لري خو دا به یې نه کړو چې قطر بیا هم لویه پیاټي امریکا ده نو بنان چې هر څه په بهر کې په هر موثریت باندې کېږي بیا هم اغېزه اړه موثریت زیاته مننه کوم مارج صاحب بیرته به راګرځو تاسو ته ډېره مننه کوم بلې زیاته مننه کوم مارج صاحب اجنډا څه شی ده ګډونوالې څوک دي زیاته مننه پر همدې مسایلو وروسته بحث څوک ګډون کوي بله مهمه خبره دا مدني فعالان چې راځي دا واقعا د افغانستان استازي او افغانستان ملت ټاکلي زیاته مننه کوم هغه مفسدینو غله و جاسانو زیاته مننه کوم مارج صاحب ډیره زیاته مننه کوم مارج صاحب تاسو د ښاغلي شاپور خان خبرې واورېدلې چې دا ډول غونډې جوړول د اصولو خلاف دي ستاسو نظر څه دی آیا رښتیا هم ګوره سمه خبر ده ما مخکې اشاره وکړل هغه غونډې په مجموع کې هم د شاه شجاع له وخته چې موږ حساب راوکړو دې خواته د افغانستان که په بخارا کې غونډې وې که په بن کې وي او که په پنډۍ کې وي او که مثلا په مشهد کې وي که تهران کې وي او که په ترکیه کې وي د افغانستان له خاورې بهر غونډې د افغانستان له خاورې بهر روسي حکومتونه د افغانستان په ضرر دا تجربې وښودلې دا ثابته شوله چې دې کې پردي هېواد کې پردی اجنډا یې منځته راغلی دی اوس مثلا موږ د بن مثال ورکوو هلته یو ډله مفلسینو غله و جاسوسان راټول کړل د مختلفو قومونه بې همته یې ډېول لټاونه کړه په قوم کې راټول کړه د قوم په استازي پورې مې راوسته په ځای د دې چې حکومت داري وکړي افغانستان ته کار وکړي ترقي ته د افغانستان پرمختګ ته دولتداري دوی ټول غلا یې کول او دومره بې شرم بې حیا وو چې ورته ویلې به استغلا کړي او افتخار کړه او دا اوس هم ودانۍ ولاړې دي دا ټوله د غلا پیسې دي دوی شرم نه لري دا مشکل و په لوی لاس باندې طالب اسلامي لکه لرې کړ جګړې دپاره دا د پن هغه وخت نن اولین ځل دپاره زلمي خلیلزاد یوه رښتیا خبره وکړه یو حقیقت یې ویله چې جمهوریت د جمهوریت چارواک په سقوط او دا رښتیا د جمهوریت چارواک په هغه سقوط کار نه دی خو په هر حال باندې دلته اوس کله کله بیا نو لازم ده چې ونه که کېږي په بهر کې هر دلیل باندې چې دلته درې شی ډېر مهم دي یو ما وخت عرض وکړه چې دلته اجنډا مهمه ده چې اجنډا څه شی ده مشخصه واضح سي له چارواکو سره شریکي که نه له ملت سره شریکي که نه که مشخص نه راوړل سوی وارداتي اجنډا یې هغه بیا تاوان کوي دوهم ګډونوال کوم هېوادونه ګډون کوي کوم هېوادونه اغېزې لري آیا نیت دوی هېوادو واقعا د افغانستان لپاره د مثبتو د ابادۍ او ترقۍ او د همکارۍ او مساعدت لپاره ده مارج صاحب په بخښنې سره دا خبرې ډېر په بخښنې چې په مشرتوب وخت چې یو غونډه خلاف د اصولو جوړېږي هغه به موږ ته که اجنډا اسلامي امارات سره شریک هم کړي فایده نه لري زه خو دا وایم چې دې غونډې ته د اسلامي امارات نه ورځي ولې چې ټول وطن خپل واک کې ده او دغه اجنډا وي او دغه غونډې افغانستان ته ور راوړي تا ته معلوم دي چې موږ افغانان اوس هم سپینې ماڼۍ کې دې ته پراته دي چې اوس ټرمپ باچا سي او موږ افغانستان باندې بیا یو ټیک وکړو بلې مهرباني ښاغلی مارج خپلو خبرو ته دوام ورکړئ خبره دې ما دا ده چې د غونډې مدیریت مهم ده مدیریت د چا په لاس کې ده کنټرول د چا په لاس کې ده دا خبره صحیح ده
امراولو د جناب وکیل صاحب حسنزای خبره ته بله په نړۍ کې کله کله لازم وي چې غونډه وسي او کله کله غونډه د فرصت په توګه باندې په فعلي حالت کې موږ دوه شی ته مزاورات کوو دا یو واقعیت ده افغانستان یو نړیواله انزوا کې سته ډېر نسبي مشکل حل شوی ده چې بعضې غیر مستقیم سفارتونه سلیقه‌یي فعاله شوي دي اما بیا هم په رسمیت نه ده پېژندل شوی افغانستان یو دا ستونزه شته دا مشکل شته په کور دننه د نجونو ښوونځي او د ښځو کار اشتغال کې یو لویه مسله ده چې افغانستان په خپل لاس باندې په 1940 کال کې اعلامیه د حقوق بشر لاسلیک کړې ده کله چې اعلامیه د حقوق بشر لاسلیک او زیات غړیتوب د ملګرو ملتونو سازمان ولري چې افغانستان 1940 کال را دې خواته لري او افغانستان د کنوانسیون د ډیپلوماتیک د یو شپېتم او د شپېتم په ویانا او شیکاګو کې هم لاسلیک کړی او دا منل شوي دي او په هغې کې یو ماده ده چې کوم هېواد د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب لري نو هغه باید پلي کړي همداسې نور مثلا کنوانسیونونه که د کډوالو په چارو کې د یو 50 کال ده دغه پروتوکول د 80 کال د افغانستان هغه منلی د نړیوالو جنګي جرایمو د 1940 کال او دغه پروتوکول 1980 کال هم افغانستان منله سبا د افغانستان ادعا کوي چې خپل جبران خسارات جرایم جنګي بیا داسې غونډو ته چې کله د 1 فصل د منشور د ملګرو ملتونو پر بنیاد باندې جوړیږي بله مارج صاحب بله مارج صاحب بله حق راغلی شي چې د افغانستان اغیز واقع شوه نادیده ونه لیدل شي او برعکس د نړۍ هوښیار ملتونه هوښیار دولتونه له بحرانو له غونډو له ناستو نه د فرصت په توګه ګټه پورته کوي دغه لپاره باید افغانستان بله مارج صاحب یعنې ستاسو په خبره بله مارج صاحب وکیل صاحب هم اشاره وکړه او تاسو د خبرو څخه داسې معلومیږي چې دا د وخت وژنه ده او نړیوال خپل اهداف تعقیبوي دوی تقریبا داسې عقید چې یعنې اوس هم جریان د نړۍ او افغانان دا مصروف ساتي که دوی یو څه کولی سول خو عمله د دا کار وکړي بله ډېر زیات د شخصیاتو له مخې نه افغانستان چې نړیوالو ته د اړیکو ته مساعدتو مرستو ته تجارت ته هوایي خطوط ته ترانزیت ته ضرورت لري ردول د دې غونډې دا د افغانستان په ګټه نه ده بله زیاته مننه کوم خپل پیشنهادونه باید ورته لري زیاته خپل مننه موقف نه باید دفاع وکړي خپل دریځ باید ورته وړاندې کړي او د فساد په توګه ګټه پورته کړي اوسني شرایطو کې د افغانستان په ګټه دا پرمانه بله ډېره زیاته مننه کوم بیرته راګرځو تاسو ته د خپرونې په وروستي مارج صاحب د میلمنو نظریات مو واورېدله د خپرونې په وروستي شیبو کې به دا راته ووایاست چې ښاغلي مولوي صاحب عبدالکبیر تېره ورځ د پوهنتون د استادانو قومي مخاورو سره په خبرو کې ویلي دي چې اسلامي امارت په دیني او عصري زده کړو ته ډېره پاملرنه کړې ده او ژمن دي او پرمختګ پکې شوی دی لا هم باید څه ډول میکانیزمونه او د نجونو د زده کړو موضوع که چیرې حل سي افغانستان کې د افغانستان اوسنی حکومت په سیمه کې څه ډول یو حکومت وي ګوره دا خو یو ډېره ساده پوښتنه او ډېره ساده جواب لري که چیرې دوی ژمن دي واقعا د ښوونځیو د تعلیم او د لوړو تحصیلاتو لپاره هر وسایل هر څه موجود دي استادان شته زده کوونکي شته تعمیر ودانۍ هر څه مشکل نشته یو د دوی اراده باندې اړ دا چې وایي د ایجاب او د بل مسله دا فلمي دي بهترین ایجاب ښه افت په نړۍ کې د افغانستان ملت د افغانستان نجونې او ښځې او مېرمنې لري په هېڅ چا باندې څوک پروګرام نه لري چې ولګوي چې څنګه ده او څنګه نه ده هغه اسلامي هېواد چې ایران او پاکستان ځان ته وایي د هغوی نه دلته ښه ایجاب ښه شریعت هر څه په افغانستان کې پلی شوی ده او پلی کېږي دا فلمي مبارې باید نه وي نو که چیرې او دا خبره دقیقه ده چې د دنیوي علومو تر څنګ پورې دنیایي علوم یا عصري علوم ضرور دي نن سبا دا څه چې کارول کېږي څه چې استفاده کېږي دا ټول عصري علوم دي که چیرې دوی سره دوی اختلاف لري باید ټولو سره ولري یو شی منل دوه شی نه ځي کولی په موټر کې سپرېدل خپله دی منل د دې دي چې عصري علوم منل کېږي په جاز یا الوتکه کې الوت کول او پرواز کول دا په خپله دا معنا ده مارج صاحب یو څه چې ډېر مهم دی یو حکومت باید د خپل ملت لپاره څه ترسره کړي په خپل حکومت کې باید کوم څه چې ولس باید ترې راضي اوسي کوم کارونه باید ترسره کړي یا کوم کارونه باید په خپل اجنډا کې ځای پر ځای کړي
ګوره د دولت او د ملت په منځ کې د حقوقي لحاظه یو تړون موجود ده. بله. هغه په جزایي او مدني قوانینو کې راغلي دي. دې ته مکلفیت او وجایب وایي او امتیاز. مکلفیت وجایب امتیاز. هم ملت لري هم دولت لري. دواړه برایت شي. دا حق که چیرې باطل کېږي دلته دعوا یا نظار د حقوقي منځ راځي. د دولت وجیبه تامین د امنیت د ټول افغانستان د قلمرو د بهرني سیاست د ټولو تامین د عدالت، حق د تحصیل، حق د ژوند، حق د کار او له ټولو حقوقو د اتباعو نه دفاع کول، دنده باندې ګمارول، حق د سکونت، دا ټول ته مساعدوي، زمینه ورته جوړوي. په مقابل کې خپل امر چې کوي، حکم چې کوي د کورنۍ حاکمیت ورته وایي. دا به دوی ټوله پلی کړي، دوی به ومني. په مقابل کې زکات، عشر یا مالیه دا امتیازات دي، دا اخیستل کېږي. د ده موقف و مقام کومه درجه چې دوی ځان ته ورکړې ده قابل د درناوی او رعایت و احترام دي، دا امتیازات دي. ملت عین همداسې کله چې ته برعکس همدا خبره چې څوک زکات ورکوي، مالیه ورکوي، تابعیت کوي، بیعت کوي، دوی امر مني. په مقابل کې د قانون د پلي کول د نظم ساتلو دپاره هغه رعایت کوي، د دوی فرامین مني. نور دغه حقوق لري چې وخت ما یاد کړی. زیاته مننه کوم مارج صاحب. بله. دلته راغلو د نړیوالو مسایلو کې. که چیرې په نړیوالو مسایلو کې درې شیان دولت رعایت کوي، درې بنیاد. یو اقتصادي بنیاد ده، زیربنا ده. خپل اوبه، خپل معدن، خپل زراعت، خپل صنعت، خپل کارخانې، خپل هر څه دا مهار کړي، آباد کړي. داسې نه چې مثلا یو بند د اوبو جوړ کړي، اوبه په مځکه روانې وي، راپورته کړي، بېرته یې ښکته په مځکه روانې کړي. نه، دلته د علاوه د بند برخو دې نه کانالونه جوړ شي، شاړې مځکې باید خړوبې کړي، دښتې باید آباد کړي. زیاته مننه مارج صاحب. همداسې که چېرې اقتصادي بنیاد جوړ شه، په ټولنیز بنیاد کار زیاته مننه کوم مارج صاحب. بخښنه غواړم، ملت سازي کېږي، وحدت ته کار کېږي، سیستم جوړېږي. په جار قربان نه چې راسه کېږي ورته ورور وي. سیستم چې جوړ شي، خپله خلک دی زیاته مننه. مثلا هېوادونه چې هره ډله پکې ده، سیستم کې ټول حقوق مساوي، عدالت مساوي ګوري. بله. درېیمه مسله بیا بنیاد سیاسي ده. ته یو معیاري ستندرد حکومت جوړوې، نظام جوړوې په نړیواله کچه باندې چې هغه کې نړیوال موازین هم رعایت کېږي، حقوق بندیانو خصوصي دوه هېوادو منځ کې رعایت کېږي، زیاته مننه. کورني اصول هم مراعات کېږي. په هغه وخت کې نه ته مجبور یې دوحې ته لاړ شې، نه څوک لاسوهنه کولی شي، زیاته مننه. نه تا کډوال نه څوک استفاده کولی شي، نه تا څوک مجبوري چې شا درمند راولي. نړۍ، پاکستان، ایران، امریکا، روس په خپله تا ته منډې راوړي. بله، زیاته مننه. لکه څنګه چې وخت وکیل صاحب ویلې امارات اوس مثلا لاسو پښې راټولې کړې، اردو یې جوړه کړه، امنیت راوسته. تاسې ګورئ چین، مسکو، نور هېوادونه خپله منډې ورته راوړي. بله. که چېرې دغه درې بنیاد ورته قوي کړې، ته ضرورت نه لرې. نو بنا وروستۍ خبره په لنډو کې په خپله چې ته دعوت کېږي د حقوقي تعامل پر بنیاد، دا معنا دا ده تا په نړیواله کچه په رسمیت پېژني، تا ته حقوقي اعتبار ورکول کېږي. ته له دغه اصل نه استفاده وکړه چې ما په رسمیت اوس نه پېژنې، دعوتۍ ولې ته غیر قانوني کړنه کوې. که چېرې قانوني کړنه کوې نو بس اعلان وکړه چې په رسمیت وپېژندم. په وروستۍ کې پیشنهاد لرم امارات د خپل اجنډا خپله جوړه کړي، زیاته مننه. مدیریت د 50-60% واخلي او پرې نه دي چې مدني په نوم باندې مفسد، غله، جاسوس او د بې حیا کسان. زیاته مننه کوم ښاغلی مارج کور مو ودان. خوشحاله اوسئ. حتی اجازه ونه کړي که چېرې دا مفسدین او غله د نمایندګي زیاته مننه کوم هغه انجلیکانه چې به بهر کې بربنډې ګرځي، که دوی هلته کېنولې امارت فورا خپله زیاته مننه کوم ښاغلی مارج کور مو ودان. شان باچا سادات قومي مشر او بل قدرمن میلمه مو ښاغلی شاپورخان حسنزی په ولس جرګه کې د تفتیش کمیسیون رئیس او بل ډېر قدرمن میلمه مو ښاغلی عزیز مارج پخوانی ډیپلومات. درنو لیدونکو ستاسو څخه هم نړۍ مننه کوم. دا ودانن سپیناوی.